یزید رقاشی یو واقع بیانی، یو بادشاہ ډیر زیات جابر، ډیر جابر بادشاہ، سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی، او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت، چې په تخت کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ بارو به انسان او څه بل شان شکل و. بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا لا پرېښودی؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی، زه هغه څوک یم چې یو طاقت ماله مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم ته، او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم، او څوک کلچم ماته نشي کولی، څوک بدم ماته نشي ویلی، څوک خیرم ماته نشي کولی، څوک کنزلم ماته نشي کولی، څوک مقابلم زما نشي کولی. بس بادشاه پر پیدو شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارونو واقعي داسې نه کوي چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به وته وهم نو سر به دې څه وباسه، نو چې کم ټیم مقرر دی والله ورته په ویښه کې ته وباسه، په ویښه کې در نه وباسي، او چې وی د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. بابا جی پروت ته بړستن په پرته را سار چې بچو پاساو صاحب کې نه و، داسې ده کنه نه، او داسې نه چې ورګه زنانه وسره ناستري دینه پرده کوم چې دا زنانه ته اخوا کم نو ثابت وباسم، دا پکې نشته، او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمنو یې غوښتلې، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکړه شوی دی، او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې وله سیزنګان او شیزونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پس، او د واده ړومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړو او د واده 4 میاشتې وشو او مړ شو، لږ رحم پې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دی خدای داسې داسې چا کنزل ورته کړي دي؟ نه. چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم کې د بچ کم بچ کې دي شته؟ نه. بادشاہ پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته وی سره رالی وی ټیم دی پوره دی. اوه مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته دي، ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کم یا ته معافي ته وغواړم. اله شابه، او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه خدانه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر، وی لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کما. وی نشته، دا ټیم هم نشته، یو ګنټه ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم، رخصت خو ترې راواله، لږ ښځې ته خو جاړم، بچو ته خو لږ مو جاړم. وی دا ټیم هم نشته، وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو سا د اخېستو ټیم دی، د یو سا باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. بس دا خدای یو نیټه ده، بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر، مالدار، غریب، بادشاہ، امیر، فقیر، مولا، مقتدی، سو کم پاگه کی 1 او 2 کولیش. یو ساعت ټیم دی، بس خبره ختم. هغه ساعت ټیم چې سې واغشته اخوا پروتو بیم، دا شی پکې نشته.
خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کې ابل شپه سے صدر کې مې سر بندو خوب نه راته ولکه مې سوچ کې الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجي چې کم دوستانو کم بو سره ناستو او مې داسې ذهن ته راغل نو یو مې شمیره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واغشتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شلې کاله او سلو کې مر دي دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانه ته سوچو کو چې داغه کم مرګري او داغه د وخت کم خلکو نو چې پاغي مې نظر واچو نو هغه کې مکسر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل د والد صاحب مې د پلان کې د مار سکول د سبق مرګره د پلان کې مې د لوبو مرګره پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغه ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې دا او یو دا پینځو یو داسې پینځه کم او یو په عمر کې مړ دي دا تاسو مو کې. نو بیا مې د خپل زمانه ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک سونه عمر کې مړ دي نو چې اندازه مې واغسته نو شپېتو پینځو شپېتو کې دنیا کې داسې جون تیر کله کله مسافر په دنیا کې څه جون دی مسافر خو په لار سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خخ کړي یا پینځو له خخ کړي یا لس ورځو له خخ کړي او عابر السبیل بلکې داسې جون تیر کې چې په لار تیرېږي مسافر خو بیا په یو سره کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لار تیرېږي هغه به صرف ځان دمه کې بیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وګڼل چې قبر کې پروت ما قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیدات قبر کې چې کم پراتی نه په جیدات سکی او په بنگله سکی او په کور سکی او په موټر سکی او په جیدات سکی داسې جون تیر کا یا داسې جون تیر کا چې عملی ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس مړی مو قبر ته پروت مو قبر لراوات من خدای خبر چې د مرګ مریر وړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انخته دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړی دا څوک په مدرسو پسې څوک په پټکی پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا خطر او په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې دی چې دی خدای له به ورځم او اغا علالی مردار او ناروا او حرامو کې خلق مبتلا دي دا دنیا لپاره چې دا حد نه وته دا یره ده چې دا پر دې جیب مې وو ما نه بر دې خدای ته پوس کی دا معافی والا شی نه دی دا خبره د خلکو یری دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه په دوکه پیسې وګټلا په حرام مې ته پیسې وګټلا دو نمبر شی مې په اول نمبر شی په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې وسرو کو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو خمه ته واغشتو سپک مې ورکو درون مې ته واغشتو زه به خدای لازم بس خو چې پیسې وګټ موټر نشته چې موټر والم او که یو موټری چې دینه خوالم او چې د خنه خوالم او د خنه خوالم او چې د ماشته چې زویلم والم او چې د زوی مشته چې وسیلم والم او چې کور مې دی چې دینه غټ والم او دا وړه بنگلا دینه غټه بنگلا جوړ کړم او د غټه نور غټه جوړ کړم او په خور په دې په اسلام آباد کې جوړ کړم او د تورنګو په دې او د 400 په دې په حیات آباد کې جوړ کړم دیل ار یو سړی لګیا دی دا تیر دی چې دا بنگلا او دا موټر ور سمانه پاتې او خدای له بدم تپوس پراله کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. روانه لاره ده څوک پاتې کیږي پلاران څه جوړه مونږه نیکونه څه جوړه مونږه مېندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات ته چا جوړ کړی هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ازمکه چې دله چا اغشتې وه څه شو کور چې دله چا اغشتې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وینګین دې روستې وې ښځه یې دله روستې وه څه شو ته به هم دقسې روانې مرګ ځان ته رایاد کړي مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم
خلق وی دم راته وښایه چې نیکي وکم. بالکل فیدې په وظیفه او په دمونو کې شته، خو قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي. مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو دله جرم در کو. مرګ ځان ته را مخکې او خلاصې خو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی، نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے په مشکات شریف کې دی، من قضا لأحد الموت في أرض، من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له الیها حاجتا، چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیہ السلام دې تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې؟ هغه ورته مثال ورکړ، وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیدونه په کاسه کې پراتی. یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی، د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي، نو په یو لاس کې ټولې راغشتې شي که نه وي یو، او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې ته راغشتې شي او که نه وي یو. وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې وي، دغسې ما ته پرتې دي. تا ته چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي، نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه. او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده، وی بالکل. او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغستې شم، موټي ته راډکولی شم، وی دقسې ما ته دي چې زه راغشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروبالم دي. او چې ټول راله موټي ورړم کم خبره خلاصه ده. یو سړي ته داسې تیز تیز وکتل، برند برندې ورته وکتل، او دا مرګ فرشته لاړه. هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته، زړه مې ډېر زیات تنګ دی. ولې؟ ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، الله باد د هغه تابع کړی، د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې، او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې. ما ورسوا لکه په آرام کې نه نه صاحبه او مې رسوا. او کوم دی ته دې وخت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و، شام کې و. او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده، خاص وزیری و خاص تعلق و، بات ته حکم وکړ ته ور رسوا، پټه سي هغه دی ته ورسو. سورہ پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیہ السلام سره کېناسته. خیر په خیر چې وشو، یاره هغه وختي هغه ابل اوس چې راغلی وي یا وختي چې راغلی وي په دې لاره تېرېدې ما سره، دلته یو وزیر و ډېر برند برندې ورته ونه کتل، او ډېر سختو توندې ورته ونه کتل. وی او مې کتل. ولې؟ وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساتې وباسه، او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې. ما وی سړی خو دلته ناست دی، اصل راله غوسه راله چې دلته ته وباسم، خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي، او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي، او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې و، هغه چې کوم ټیم و پاتې و. وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ورورسه. وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناست و، سا مې ترې واخېسته الله له مې ورسو. او د ملک الموت ډیوټیم دقه ده چې دی صرف څه وباسي، او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه. حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی چې نیک سړي له په کوم شکل لا ځای هغه ځان هم راته وښایه، او چې بد له په کوم شکل لا ځای هم ځان وښایه. وی طاقت نشي لرلی. وی نه ما ته به ځان ښی. وی ښه مخه خوا واړوه، چې ویړو نو ورته ځان وښو. وی داسې نیک سړي له راځم. وی اوس مخ واړوه، مخ یې واړو، وی اوس راته وګوره چې وی کتل، وی داسې بد له راځم. نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت، بېهوشه شو. همدغه ملک الموت ورته ناست پې ولمږي چې هوش کې راغی. نو چا یې تپوس وکړو، وی څه مسله وه؟ وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو. وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی، ډېر ښایسته، ډېر مزېدار سترګې، مزېدار مخ او خندرویه. بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نکي که نه جنت،
او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده، دا خوشحالي هم ډېره ده، دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شوم. او بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي، نو که دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه، وی دا غم هم وله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دی. مرګ آسان شی نه دی رونو ګورئ، خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د جون پته نه لګي حالت بل خوا روان دی. الله دې د جون اخیری ساعت دا سوال کوي چې خدای د جون اخیری ساعت کې زمونږ په جبا کلمه شهادت راولي او دا سوال کوي وای خدای کم ارواز باندې چې زه مرمه او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي، نو خدایا هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله، هسې نه چې دقه د ما د مرګ په ورځ ته ما نه خفې خدایا، د مرګ ورځ خدایا زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله. مرګ دونه خطرناک شی دی او خامخا راتلو والا دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم، مړې ځان مړې وشمېره، یو باندې دام ده مړې د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي، یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روانې ما، نو مرګ له چې سړی رواني د دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا استل او خپل حواله کول که نه، نو ملک الموت ته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي، نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي، نو ته راته غوسه نه شي. وی زه ته داسې چل جوړومه چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې، خو ستا نوم به هم څوک نه دي، تا ته به نه څوک کنځل کوي، نه به څوک خیرې کوي، نه به ته څوک بده وایي. ولې د بول یو سبب مقرر کم، د خلکو به هغه سبب ته سوچ ځي، چاله به ته به مقرر کم نو خلک به ته به یادوي، چاله به د زړه بیماری سبب کم نو خلک به د زړه بیماری یادوي چې په هغې مړ شو، چاله به اکسیډنټ سبب کم نو خلک به وي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه، که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ، چاله به ګوله سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم، دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم، الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بله دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ وخوی سره وي یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې؟ ناشنا خبره ده، نو هر پیغمبر دې تپوس کړی دی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي دي، چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل، یو نظام دی که نه، او په خپل هم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم، نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سیکنډ کې سار اخکې شم. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که نه، وی بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري، وی دا پته راته نه لګي، دې نه نیم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې ته ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکم، لکه د تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي، هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي
او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 16 وته تو یاد وته نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي سیکرټری صاحب تاسو کی او ته سیکرټری صاحب ته وای چې تورنګو هاي سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل برو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي دا معلومول شي چې هډ ماستر یې څوک دی دا په یو سات کې معلومول شي چې هډ ماستر به کله ریټایر کیږي اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې فلان کې به کله مري دا هغه تم پته نه لګي دا ما تم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې دا به کله مرم او په کوم ځمکه کې ونه ساخېږي دا تا تم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیہ السلام ته پته نه لګي وی چې پته نه لګي نو ساتي څنګه او باسه وی لګ مخکې مې الله خبر کی او راته وی چې دا پلان کې له یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې بيزا په پلان کې ټیم کې ته ساو باسه چې ورشم هغه ټیم کې ول الله غ سبب پیدا کړو د سارو باسم الله له یو څه مان له یو نظام زمارونو د خبره خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کوله مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا لرازي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې چې زما د تقریرونو بیانونه اوري نو ما سره چته دا هغه ځنه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شو نو ماته وستا مې د مرګ تقریر اوریدو نو ماته ډېر عجیب و وې د په امریکا کې سرجن وي مونږ چې التا اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانته نه ده التا کې با د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروری چې کم ضرورتي وتا اب غیر چا پیره د مریض ولاړی د زړه سړی به ولاړی ډاکټر چې اسنه د اپریشن کې ولا فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړی چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سور تبی لیکيږي دا پلپوس ډاکټر او پلان کې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ور کوي اب هم کمپاوډرنی ډاکټر به ولاړی وای مونږ تبا قاعده چې زه ورننه وزم هغه ټول ارسه برابر کړي دا څنګه د اپریشن کې ولا فیل نشي شوګر رشتہ کې نشتا بلډ پریشر رشتہ کې نشتا وی ټول ډاکټران ولاړی اغیره ته او کې ریپورت راکړي چې دی وخت کې دی را دي خبره قابل دي چې تعالی اپریشن کې وکوله لاسه اپریشن نشم کولی هغه ولاړی بیا وی پټینه اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیرہ ولا وګندم وی چې وګندم نظم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکاو دا تکلیف هغه مې وکاو او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړوالم اولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشته وباسي نو ورته بودی نلته چغي وي الته کې روغ رمټه دا اپریشن تیټر نه وباسي نشته الته لاړه شي چې دې ټیک شنو بیا وباسي هغه نشه والا ډاکټر لګي چې نشته لاړه دې ټیک ته لواله ولګي چې سرکولیشن ټیک ته حرکت ویني والا وي چې د ویني حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ لګي وینا کنه سړی مړشي هغه اپریشن ته ټر کې راته سړی راو ګرځيږي مونږ اکسیجن نو منډه او ترله خو سړی مړشي بیا هغه ډاکټران خو انګريزان دي هغه دا تحقیق کوي ریسرچ کوي په څه مړ شو اصله والا وی چې حرکت خټي کو د بیماری نه و د لاټه کم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه ویني والا وی چې وینه خټي روانه و هغه بل نشي والا وی چې نشه هوته لا هغه څه تکلیف هم نو ار یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خټي کو مونږ ریپورت ورکړه ولی مړ شو وی زه صادر په وګه کما وی خندلدا سه کړي وی زه صادر په وګه کم شدا سه کار دی چې تاسو به وقوفان یې تاسو نه پويږئ دا زمون د طاقت نه پاسه یو بل ذات ته داغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړی دا چې دې په دې ټیمري دې کې عقل او زمون ډاکټري کار نه ورکړي پارام کې نه بس او هغه ذات دا موي چې تاسو په دا منس کې تصوف کې شو هغه ذات دا مونږ ته خي چې له به ټیکو ساتي وباسم هغه ذات دا مونږ ته چې پټینه اپریشن دی او تاسو د ګیر چا پیراتو یو اکسیجن او ټول ماشينان د سره دي او د دغه حرکت ماشين هم د سره دي او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو منه نشئ منه کول یو بوډه او یو زوی او زوی مل شو ډیر زیات اور پسې خپاوا
په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېدا ساده ښځه و دا ښځې دا بوډاګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي نو پلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړ او ډېرې ورته وجړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چا خولې که څه دم دارو درمل سم د سرای نو ته مهرباني وکړه زما دا بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه وي او راپابسي ټیک ټاک بشي دې شونډو کې ولا اوسه سوه دا به را جمدې شي هله شابه دم وکراله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ او بلکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوې د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واغېست وي دا خو دل سره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړی شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کله مړی شوی دی او څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړ دي کاکاجي مې مړ وکړه مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړ وکړه په بل کور زوی مې مړ وکړه په بل کور ښځه مړه وکړه په بل کور خاوند مړ وکړه په بل کور رور مړ ورواره مړ خور مړه وه د خور زوی مړ نوسې مړ اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه اوی دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپې ورپسې چې زوی دی مړ دی او خپې ما دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به مرې ورپسې بې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مرم څوک په بل کور والا ستاسې نوسې مې مړ دی ډېر نیازبینو خپې ورپسې او خپې دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځویشتو کورونو چکرو لګاو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی که اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې همداسې ونه موند چې هغې کې دې مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چلو شو مرو به خامخا خلاصې خو ته نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ تړه کېږي هله کله کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی اے سیم لګېدلی دی کنی به بوز جنریټر دی کنی څوک خو به راته لمن وړقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که ناجوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک خپې نشي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راخکې شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راخکې شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکاري کې دلته خو چې چغه وام نو دوی په زړه کې راځي چې دلته به چغه وام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم ناجوړې خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوم
تور تیاره او چې دا صابرانه څنګه وځي یوازې یو غم نه دی کنه چې د مور نه به جدا شي پلار نه درونو نه به جدا شي یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي یوازې به شي هر څه به دنه پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشتہ داران ختم نه سا به څنګه وځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولاو مسلمان شوی هغه نه تپوس وکړو وی دا ساده انسان نه څنګه وځي دا ساده وتو به څنګه کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال زمونږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او دا هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خوري شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو دغنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي داسې ته سعودي د بدعمل انسان نه او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی وی تپوس یې مه کوه نه ال راته ووایه چې څنګه ته سعودي وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې څرمن وباسئ چې الال کړي دي نه وي او په جمدونو ته څرمن وباسئ وی څه ښکل دونه ګران کار دی بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چوي چې مونږ ته د سا د یو مړي را جم دی کا بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو وی یو مړی راته را جم دی کا مونږ به د آخرت تپوس وکړو د قبر به تې وکړو د ځنکدن به تې وکړو چې نه صبرېدل نو عیسی علیه السلام یو مړي له آواز ورکړه وی قم باذن الله مړی را جم دی شو چې څنګه را جم دی شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو وی دا ولې وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما او وی قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې را نشي ګورې ډېر ګران کار دی نو مرګ داسې حقیقت دی داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي دا وړه خبره نه ده د سا به په کومه طریقه وځي الله او دا سا به کم خوازي دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي دې سا له به هم کفن راځي لکه زه او ته چې مړه شو زمونږ د بدن له کفن میلاویږي دغه رنګې د سالم کفن راځي نبی علیہ السلام فرمایي د نیکعمل انسان ساله د جنت کفن راځي او د بدعمل انسان روح له د دوزخ کفن راځي نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي زه به کم خوازم رونو ډېر سخت شی دی مرګ زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده ډېر سخت دی دا به څه کوو دې مرګ سره هېڅ څوک یې نه غواړي حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی وی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم دنه هغه خوشحاله و چې زما څه کار ده چې زه مرګ غواړم چې ما له اختیار شو زما کار سره چې مرګ غواړم یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیات و میلمانه به دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کېنول داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیہ السلام ډوډۍ نه خوړه هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولو وی بچې وګرځه څوک راوله هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دار چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي بسم الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ډوډۍ باندې د الله نوم واغش په دې ډوډۍ کې برکت او کله الله نوم دی وانغش برکت پکې نه یو
دویم دا چې د الله نوم دی واغښت نو شیطان او تختی، او که د الله نوم دی وانغښت نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخی لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو او د متیازو نه ډکی، نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کی. دا مونږ ولې په مصیبت اخته او قسمه قسم بیماری را باندې حمله کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې، نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو دا هغه اسخاب پلیتی د مونږ د خوراک کې ګډیږي، نو زمونږ تیریږي. نو ګوره سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوي، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشاله شي، ثواب به دی شي، د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کلم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایئ؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې، یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دی ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي، د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او دریمه فایده یې څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده یې څه شوه؟ شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وای، نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماری پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او یې څوک الله؟ وی ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ لا راوستې وځه. سړی په مخه کړ وی ویسته، بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وی میلمه دې څه کو؟ وی رخصت مې کو. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحالی، الله به هم خوشحالی، ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې ویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي، او د هغې مقابله کې د بوت نوم ولې نه پرېږدم. اوهو وی الله راولېږلمه چې ابراهیمه دا دې څوک کړله؟ میلمه دې وشړه. دې میلمه له ما 100 کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژنې، او جامه مې وله ورکړه، او جون مې ورکړی دی، او عزت مې ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه. زرې سړی ورپسې ولېږله، بوډا پیدا کې بوډۍ راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې، سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی، نو ما ډوډۍ جامه خوراک اوبه ورکوم وله، او تا یو نور مړین مې مشوره دې نه کو. وی خدمه الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړي مرګ به دله راځي، که نه غواړي نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي، بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب غوبه روانې دي، او د پوزې نه هم قڼې روانې دي. او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه هم رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خا بین ته روان دی، او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا ته بابا د څونه عمرې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی، 200 کالو نه عمر لږ غوندې پوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي. زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي،
د سره خو بنده کې ناستې دی نشي د بچی به په د څه ګزاره کوي د ښځه به د سره څه ګزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم او ته ملک الموت وي یو نو ماله خو خدای اختیار را کوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار در کړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي سا به دنه وباسم نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک کې مني خوار سړی ته یېرېږي داسې څوک شته چې هغه وي چې ماله مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي داسې شته چې څوک وي ماله مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ که د ده دا مرګ مال راوله خدا زوی مې جوړ که دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وایي سوال خود وی تاله راغلیم چې ساده نه وباسمه وی روغ او رنځور پېژنې روغ او رنځور پېژنې ناجوړه مې زوی دی وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوقه هم جوړ نه پېږې په ګپ هم نه پېږې نو مرګ څوک نه غواړي مرنا سړی یېرېږي د ما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي نو چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی وم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه ومه داسې وخت پې تېر شوی دی ډوډۍ منه وه خوراک منو لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چا پیره تاو دي د صحابه خو باجی مرګو مرګري ته تاو دي یو مرګري ورته وي الګه ګور چې مړ شي نو د حضور پاک سره به ملاقات کیږي زما سلام به وته رسه الګه ګور زما سلام بم وي الګه زما سلام بم وي دا ته ګیر چا پیره تاو دی جاړي مرګري وته وي ته جاړي ستا خو بلک سات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي خپل محبوب لروانه خپل نزدې مرګري لروانه او هغه صحابه قسم دې چې حضور پاک د وفات نه لګوندې مخکې د احد شهدا ولتلو نو ټول صحابه ځان تکین او ټول ته یو تقریر وکړ و اے صحابه انی فرط لکم زستاسو نه ګوري مخکې تلون کېما ستاسو د پاره بهترین تلون کېم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زمو ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زمو ستاسو ملاقات بکیږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته جاړي صحابه ورته تورات او ناستي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کیږي زما سلام او دی جاړي وته ولی جاړي ابو هریره د مرګ نه یریږي وی او د مرګ نه یریږم مرګ نه ولی یریږي وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج لدی څلوېښت ورځې پس یا میاشت پس یا شل ورځې پس به راشي او که لندن او امریکې ته لاړ نو یو 2 میاشتې پس کال پس به راشي او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي لیکن د مرګ په سفر چې کم سړی تللی دی راغلی دی نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستره هم برابر کړی او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې وردنوځي نصیب یې پکې پیدا نه شي وردن نه اړو شي نه
او ډېر خلک وادو کی واده ځان له کوټه جوړه کی، ځان له کټ مزیدار کی، ځان له کوټه خشته کی، بنارسې پې ځان له ګیر چاپېره واچوي، لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاست هم د هغې غریب نصیب نشي. دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کو. د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کو. څنګه سازش یې جوړ کو؟ د حضور پاک دا عادتو د خوی مبارکو چې هغه به د هر چا تپوس کو، د دشمن به یې کو چې څوک به هم ناجوړه شو خبر به شو ورغې تپوس پې وکړه. د کافر دشمن د یهودي د بچي هم کړی دی. مطلب دا دی چې اخلاق هم ښه دي، د زړه کې به لږ مینه پیدا شي، بغض به ختم شي که خدای چې ته مسلمان کې. ابو جهل یو سازش جوړ که چې دې خدار چا تپوس ته دې راشه ځان به راجوړه کم، لار کې به یو کیو کنو دې به پکې وغورځېږي. نو په یو خاص انداز پکنیک کې یو کوي وکنو چې ویښ کې جوړ کړی و، د پاسه تنګ کړی و، او په هغې دا سانګې مانګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې، خاورې پې د پاسه اچولې وې. چېره دې کې به دې پرېوځي نو دې نه خو راوتې شي نه، ځکه چې څوک یې راوباسي خو په غاړه به ودرېږي، رسی به ښکته کړي، غاړه به غورځېږي، غاړه به غورځېږي. تر دې حده پورې که د روښکو څوک کوشش کوي نو دې به دومره خاورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي. چاته به ورشه نبی علیہ السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړه دی. عمرو ابن هشام رسول الله مبارک ته یو انسان راغی، سازش ته ګوره اوس صاحب ابو جهل نه جوړې تپوس یې نه که اوبه کړو که نه. ور روان شو نیغ، هغه ته پته نه وه سمه لاره د خاوره پرته ده، لاندې څانګې دي او ډکې دي او کوې دي. خو چې ور نږدې شو جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته وویل الله رسوله واپس شه، سازش یې درته جوړ کړی دی، مخکې کوې دی. بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو. ابو جهل ته چاله وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپختانه وي دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغجن عقل تښتېدلی بیا وی. هغه زر رامنډه کړې چې ودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې؟ خو چې څنګه یې راغر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرېوت. اوهو دا سوش اوس چې څوک ورځي څانګې لرکوي خاوره ور پرېوځي، هماغه چل په دو شو. خو که څوک ورځي چې راوباسو او قدم اخلي غاړه نړېږي، چې څوک ورځي راوباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په ده ور پرېوځي، خدای مو تباه که برباد شه، نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه، وجود مې ونښته، شا بیا څه چل وکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څونه رحمدل دی، اړه کې څونه نرمي ده. وی زه راوباسم دې د پاسه یې زه راوباسم، په اسانه یې راوباسم، او که زما خبره مني. ابو جهل ته چاله وی نبی علیہ السلام خو داسې وی خود څه چې وی منم خو مهرباني دي وکړي ما دې اوس وباسي، بل خو د اوښکو څه لاره نشته. نبی علیہ السلام مبارک راغی او د کوي د غاړې سره ودرېده، وی که ما د الله رسول منې او کلمې شهادت وعده را سره کې د ایمان بالکل دې راوباسم، بالکل زه چې زما دا ټول قوم مسلمان دی، خو مهرباني کوم بس مره ما خو چې خپه ږدي په ما دغه راغورځېږي. معجزه د رسول الله وه، لاس یې ورښکته که او د لاس نه کلک ونیو او چک یې ورکړه او بار یې راوویسته. چې بار یې راوویسته وی څنګه چل دی؟ یاره وی غټ جادوګر ده نه بل نشته دی. وی ته ډېر لوی جادوګر یې. بیا ونه منله. د خدای بېلارې به په لار نه که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بېلاره به په لار نه شي رحمانه. هغه بس خدای بېلارې کړی و، په زړه یې غټ زنګ پروت و د کفر. نو ګوره چې کم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف وچلو، الله هغې کې خپله ګیر کړه. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن و منافق و، قارون یې نوم و، قارون. لکه بعضې علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی. خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړی دی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي
چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارۍ خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې لتنوء، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به څونه، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به څونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې څونه. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته. د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیزونه چې خلک یې ویزاندی، هغه غونچک دا سیزه او لیمپونه، هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو. دا به د بادشاه په محل کې و. او مریانې څو نه په زرګاو په سرګونو نه، وینځې په زرګاو وینځې، او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی، سودخورو. یو به سود کاو، دویم به یې څه کول، دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله فصلونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو، نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 20,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 20,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1.5 لک شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې، بله کې 3 لکه شوې، بله کې 4 لکه شوې. دا به پې خطې، دا پیسې به پې زیاتېدې، او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کوو. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمند شو. حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو، منافقو. دړنه یې موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان دا ډېره ده که ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شوم نو ټیکس رانه اوسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه، قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی، ډېر زیات مالدار یې، هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه. او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال د نه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی. نه به د سان سره پیسه یوسې، نه به یو غلام یوسې، نه به یو مرئی یوسې، نه به یو وینځه بوزې، نه به دولت یوسې، یک تنها به رب العالمین له روانې، بیا به د رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو، د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ، د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي، یو لوی اجدها شجاع، هغه به د په دې غاړه کې ور واچوي،
او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رڼې یم زه ستا هغه مال یم مال زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اغا خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او ګرم تخته برالی په شا به داغ ورکوي په مخه به داغ ورکوي په تندي به داغ ورکوي اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی وم او دا مال دې غشتی دنیا کې دې خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل اوسکه دا عذاب مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو مونږ خو یو مالی مالی زما مال زما مال زما مال رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک صحابه د الله رسوله داسې هېڅوک هم نشته د هر چا خپل خوښ دی د وارث نه دی خوښ د وارث مال څه کوم زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت له دی ولېږه او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی او زه کوم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لاړ ازما دی اماله قبر کې پکارېږي ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي ازما دی اما جنت ته رسي او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زمانې دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ که او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویتبع المیت ثلاثه دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي ماله یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال یې څه شی دی مال یې کټ دی مال یې پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی یو مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی او دریم څه شی دی عمله عمل ورسره دی دا درې څیزونه ورسره روان دی مال روان دی رشته دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي مال هم ته واپس راغی غلام هم رایي هم ته راغی چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی پوزکې هم ته واپس راغی هغه تولۍ بالغ کې ورسره ایښود هغه هم ته واپس راغی هغه رشته دار او بچي هم ته واپس رالل کم شی ورسره پاتې شو عمل موږ هغې ته نه ګورو موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولېږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وي نه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه په کوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروتي اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له ته کرکه ورځي نیکبخته څه ګند خورې الله وی دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو
دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی، زموږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو. مال نه چې زکات ته ورکړه، لکه چې مرداره یې د کوی نه وویسته او کوی دې وزنځو او کوی صفا او پاک شو، خوره دغه پاک مال اوسه. دا به ستا وجود له فایده ورکوي. مونځ ته به دې شوقي، تلاوت ته به دې شوقي، دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي. نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم. ای قارونه ځان له نه غواړمه مه کوه، ګورې مه کوه، خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه. بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم، دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي. او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل، نو خلکو به مسویلي کول. او دومره مال، او دومره مال، لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون. او هو قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې، خلقو به تمنا کولا. دې وجه نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته، که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره، که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه، د دنیا ډول دی. خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی. مونږ خدای غرق کړو، بیا سازش ورته جوړ کو، بیا سکیم ورته جوړ کو. دا بنگلې ولې ده، دا موټرې ولې ده، دا کارخانه ولې ده، دا ځمکې ولې ده، دا قوم ولې ده، دا رورې ولې ده، دا خلک عزت ولې کوي، دا ښکلې ولې ده، دا بچي ولې دي. دا سازش بیا جوړوم زه ورته. دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم. ها او خدای به خبر نشي کنه، فرشتې به خبر نشي کنه. ولی قیامت خو منې نه، قبر خو منې نه، آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي. نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو. دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي، دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي، پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده. نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته. بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه، ټیکسونه ولې لګې. اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش یې جوړ کړ. څنګه سازش یې جوړ کړ؟ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه، ښکلې وه، هغه یې راوسته. وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او وایې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي، پیسې چې څومره غواړې زه در کوم. نو په پیسه خلک هر څه کوي، دولت دپاره او پیسو دپاره. جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته. وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي، زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو، اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه. مونځ نه کوي، خلک دینداري نه کوي، خلک باغیان دي. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو. دا خو ډېره ښه خبره ده، جوړ که مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ که. بني اسرائیل ټول راغوښتل. موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو، خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم. ښځې رالل، ماشومان سړي رالل، لوی اجتماع او جلسه جوړه ده. موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه. خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي. موسی علیه السلام لګیا دی، خوشحاله دی. قارون تړنه دعاګانې خیږي، ښه کار وکړه، مونځ کوئ، روجې نیسئ، نیکی کوي، زکاتونه ورکوي، دا ګناه به نه کوي، دا به نه کوي. ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی، مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي. یو سړی لمسولې وپاڅېده، وی دا الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو، بالفرض انسان دی، تا له څه سزا وي؟ که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده. په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته، زما هم دغه سزا ده. خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه، هغه پاڅېده. بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه. ته د خدای پیغمبر یې، ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابط نه دي، ما سره تعلقات د زنا نه دي. خدای پاکه
چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکې خپو نه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو سره د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي استاجیل ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته پخپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه شو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جنۍ سره روابط او ناجایز تعلقات ته شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وایي ای جنۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جنۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي وجنې به دی او آخرت ته به دې لیږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کې هم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جنۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه ده خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ووایم وی قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه او دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ وم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي ما سره ملګري و هغې وې واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وته شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جلار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته وده شومه اډمه دا وارڅه چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کوم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې ارڅه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه قوم هلکه وپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کوي نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسېده وایي دا ټول قارون مالم سولم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی
ویردک بخیر فلا راد لفضله، او که دا الله تا ته خیر رسول غواړي قسم په خدای که منځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف پی ہے هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي، لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کړي، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی د رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډنګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د ده دون عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نو ورورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني، بیا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه، خیر دی، دې تکلیفاتو سره دی ګناه لرګلر کوم، دې سره مرتبه دی بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون له ورکه، ربه دا فیدې تیلی، الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دی خوښه اختیار مې درکړه، وی ښه، وی ځمکې راکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محل هم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا، وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په دا خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محل هم لاړ، دولت هم لاړ، سرم لاړ، سپین هم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی، صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل، اوهو موږ له قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین ارس په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت ته. موسی اړه دی یخ شو، الله بالکل یخ شو، ډېرې چغې درته وویلې، معاف دې نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وې ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه، الله وی موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو. تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلې. خو سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې گیر شو که نه شو؟ او داسې گیر نه شو تر قیامته پورې گیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای آواز دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو، د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی.
تندي باندې به دا مهر لګېدلی مهر قیامت پر ورځ 2 ټکو باندې تا سازش جوړ که مسلمان دی مړ که زه به بچ شم دنیا کې به بچ شې قبر کې به څه کې زه به بچ شم اخرت کې به څه کې او بچ کېدل نشته خبرې ښکاره کېږي پښتانه وي دیوالونه ملونه وي یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لاړ غریب اخو اسې مړ شو غریب خو لاړ اسې مړ شو هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده لیکن تا ظالمه سونه او دردو مور دی ولا سونه او دردوله د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي پلار دی ولا سونه او دردو قوم دی ولا سونه او دردو یا ظالمه د 15,000 روپو دپاره 11,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غم اخته دی دا څو مړي وشو په دې څو ورځې کې پیسو دپاره بل څه دپاره مړکي بوزي او مړي کی او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي بیا پته ولګي دی وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه خو پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټې دی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه ښه چې وړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه ته تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک در نه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرمو پټېدی نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو ځنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواج چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګیډۍ وتړي هغه ګیډۍ اوچت کړي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ماته پته ده هغې هغه یو پړی غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړی کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارک یې خوږ شي جامې وشلیږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کړه او په یو تیږه د پاسه یې کېښود او پړې پته وتړه دې غاړه ودرېده چې دا پړې دا ګېډۍ په شا راوړم هغه پړې دې سینې ته کړه خو چې ګېډۍ یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډۍ له بل طرف ته دیکا ورکړه دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډۍ بل خوا دی هغه پړې دی مرۍ ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنځل کوي سپکې وي یو معنی دا ده اقل ته پالسي شوه غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو زه کوي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي نو سازش خطرناک شی دی مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد وکړه صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم د مدد خو مونږ پیژنو د مظلوم د مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی
ګناه نه دی بچ که، ظلم نه دی بچ که، هغې نه منې که. نه نه نه، مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم، ته کړه شي راونیس، هېڅ پته یې نه لګي، مړه غیب یې که پته به یې ونه لګي، مړه لرې که ورکې که مخې نه یې خوا که پته به یې ونه لګي. اها، پته به ونه لګي، خو ستا به پته ولګي. الله فرمایي ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شه چې دا پیکړه ځان ته اچو. هغه وخت سره سوچ وکړه چې دا پیکړه زه بل ته نه اچومه، دا پیکړه جوړوم بل له خدا به زما مری کې پرېوځي، دا به زما د زوی مری کې پرېوځي، دا به زما د پلار مری کې پرېوځي، په دنیا کې به هم پرېوځي او په آخرت کې به هم پرېوځي. دا خو موږ په سترګو ولیدل که صابري څوک سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګري به یې کول، یو ښه عمل دی، خلک کوي هر قسم عملونه کوي، زرګري به یې کول. موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو نه ځان سره واغېښتل ته نو دوی یې څه کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله. هغه واقع اوږده ده خو مختصر، مونږ واده لځو، مونږ کې خادي ده، دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم، ښځو وړو به یې ټولې نوکرۍ کولې، ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل. چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک که، موسی علیه السلام او قوم بچ شو، او موسی علیه السلام تور ته لاړ، غر ته لاړ، الله پاک سره ملاقات ته لاړ، او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله در کوم چې دا بین اسرائیل جون تیری چې د هغه قانون مطابق جون تیر کړي، یو کتاب دله در کوم. نو موسی علیه السلام هلته لاړو، 13 ورځې یې هلته یو چله وویستله، موږ ورته چله وایو، دا فارسي لفظ چهل 40 ته وایي، دا خو 13 شوې اخره کې 40 شوي دي. 13 ورځې الله ته عبادت وکړو، 13 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه، الله په هغې یو پوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه، نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي، یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه، نور عبادت وکړه. نو موسی علیه السلام 10 په نورې ونیوې، 40 یې پوره کړې. فتم میقات ربه 40 یوما، 40 ورځې پوره کړې. دلته سامري دا منافق و، څنګه چې قارون منافق و، دا سامري منافق و. منافقین خو شته که د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین، عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري د دنیا منافقینو، مونځ به هم کو رسول الله مبارک سره، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، خیراتونه به هم کول، جهاد له به هم تلله، جهاد له د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي دي، خو د اړه پیغمبر نه دی منلی. په رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي، هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه دردولی دی اړه، لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خودی خدای ورکړی. دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو، زوی سوچه مسلمانو، راغی رسول الله مبارک ته وی زما پلار مړ دی، وصیت یې کړی دی چې ماله به خپل کمیس راکوي، ما به د پیغمبر په کمیس کې خښوی او جنازه به هم را باندې کوي. نبی علیه السلام یې ډېره ښه ده، ګوره منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو منې چې د کمیس به ماله فایده راکړي، جنازه به ماله فایده راکړي، او زوی سوچه مسلمانو، کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سره په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسوله پلار مې مړ شو، کمیس ولا راکا. حضور پاک به بالکل در کوم، ولې که کمیس ولې ورکو، ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تره د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس یې نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تره عباس د کمیس ورکړی، بدل ولا خلاصو، کمیس یې ورکړه. وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه. جنازه تیاره شو، رسول الله مبارک سره صحابه ولاړ، وایي جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر راغی. قسم دی عمر هم ډېر لوی بادر انسان و، که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر می، خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه، د بچو زړه خو بې دردېږي که نه. خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي، هسې که بد وی بیله ده، خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و، دو والله که ته روغ روځې
زما مړ پلار دی زما اړه دړ دی زما پلار پسې خبرې کې خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیلې و لوی قوم یې ولاړ دی بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ریرونه ولاړ دي رشتہ داران ولاړ دي لیکن عمر کی ایمان په چا جنازه کې د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا پلان کې ورځ نو ولې چې دا تاسو نه کې دا ولګول تاسو نه دی لګول رسول الله مبارک مسکی 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 اخواشه خلي عني يا عمر اخواشه نه مکه وجلان د پدې ظالم هغه پلان کې ورځ دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکه او جنازه پې کې نبی رسول الله اخواشه خلي عني اخواشه معنا عمر اخواشه وینه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکه په جنازه اخره کې وته وی خدای دته نه دی ویلې الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخم نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړي وینه نه منې کړي وی تا ته نه دی ویلي چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم وی عمر که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیاته بخي زیات والا وی دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دی نه بخلی کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولکنی اريد ان یسلم الف من قومه که خدای دا قوم مسلمانان که وی به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که پړه کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي د هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کی او دا قوم خدای پاک مسلمانان کی دې د خاطره کوم واقعي همغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږي او جنازه به نه کړې بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتاً مونږ وی پرېږده خیر دی څومره ساده شي څومره خدای وشرماو عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شوه انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته خو مقامله وشوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن ارقم و چې دا خبره مې واورېده تره ته مې ووی چې دا ته خو ده ووی تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوی رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم وخوړ ما نه دي ویلي تره مې راغی وی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګې ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف کې آیت نازل کړي زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوښتم وی راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړلی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر ننه پوری مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی دی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شی دی د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته می چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امنې کا ظالم منې کوې نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه